یو سړی دی په دواړو سترګو ړوند دی او دی کافر. د دنیا علاجونه یې وکړه نه جوړېده. ښځې خیال وکړو چې راشه دا محمد صلی الله علیه وسلم ډېر لوی سړی دی، د ده څه دوایي په دې سترګو کې دې میړه ته واچوه. حضور په لاره روان دی، خو چې قدم مبارک یې کېښو د ښځې د قدم لاندې نه خاوره راواغسته او په پوړی کې راوړه. میړه ته یې وویل چې یو نوی قسم دوایي مې درته راوړه. سلایي راواغستو، یو سترګه کې ورته واچوله، په بله سترګه کې واچوله، خو چې سلایانې ترې لرې کړې چې ګوري یو یو سترګه یې دومره دومره. ښځې ته وایي دا څنګه دارو، زما خو سترګې جکې جوړې بنا شو. ښځې ورته ویل دا د هغه چا د خپو خاوره ده چې چا ته ته شپه ورځ کنځل کوي. ویلې ښه ودرېږه. چاړه یې راواغسته او دواړې سترګې یې وویستې چې تا د دشمن د خپو خاورې ما ته په سترګو کې واچولې. خو چې سترګې یې وویستې لاندې نه نورې وشوې، چې ګاټه دې وویستو لاندې نه به بل ګاټه راووتو. آواز ورته وشو چې بدبخته تا پکې داسې رانجه اچولې دي که تر قیامته پورې ته دا خپلې سترګې وباسې نو نورې به کېږي، قیامت یې وباسې. نو مولانا روم وایي چې خاک طیبا از دو عالم بہتر است، خاک طیبا از دو عالم بہتر است، اے خنک شہر کی آنجا دل برست. اغا خاوری دخپود جناب محمد رسول اللہ د دوارو جہانو نہ بہتری دی. تو کم ازمکا چه سردار کونین خپای خدا نو داغه د خپود لاندې د خاوري چې دی د دوارو جهانو نه بهتري، نو تا پکې دار انجا چول. عزیزانو علما لیکي چې کوم ازمکه سره چې د پیغمبر بدن لګېدلې ده هغه ازمکه د عرش معلا نه بهتره ده. هغه ازمکه دغه مسلک دی د علماء دیوبند. علماء دیوبند نن ستا په دې ملک ډېر کوڅه ډبره پیدا شي، روټي خلاص نفسونو وړاندې کړي، پردو روټو وړاندې کړي، پردی خورواګان وړاندې کړي. روټي خلاص نن وایي دا د دیوبند ملیان چې دي دا پیړان نه مني، اولیاء نه مني، پیړان نه مني. پیړان ولې نه مني؟ ته پیر پیدا که نو ته بیا ګوره چې مونږ یې منو که نه منو. مونږ خو پیر هغه سړي ته وایو چې هغه په میدان کې ظالم او جابر بادشاہ ته حق ویلو والای. په دې خبره پوهېږئ؟ پیغمبر فرمایلی دي افضل الجهاد کلمت حق عند سلطان جائر. لوی جهاد دا دی چې ظالم بادشاہ ته مخامخ یو حق خبره سړی وکړي. کم چې ضیاءالحق غوندې ظالم ته دعاګانې کوي هغه بزرګان دي. د اسلام شرمی ته چې څوک دعاګانې کوي هغه بزرګان. زه ذاتي طور په ایمان کې په دې زما بدی شي چې دې کوشي او ټټو دي مونږ لرا کی، دا به د سیاسي خلقو ایمانی زما نه دی. زما په دې بدی شي چې په 10 کاله کې د پاکستان نه د اسلام جنازې وېستې. په 10 کاله کې ته وګوره نن ستا ټول ملک چې دی د ډمتوب او د کنجرتوب ډیپو دی. دا میوزک سنټرې چې دي دا د کنجرتوب او د ډمتوب ډیپوان دي او که نه دي؟ هغه ورځ ما ته یو خط راغلی دی د هانګ کانګ نه، خط راغلی دی د هانګ کانګ خلقو ما ته لیکلي دي چې مولانا صاحب لوی لوی تقریرونه کوي او ستا په صوبه کې بلو پرنٹ جوړیږي. بلو پرنٹ، بلو پرنٹ ترجمه پیژنئ؟
لری شي سیمو مرتیر کو قسم په خدای چې الکان وای ډنډا ګولایم کوړیو چې ځوانان وای څه پخرو سورې دی چې زاړه شوي په 16-15 نه پوي که زاړه دي هغه په 16-15 پويږي نه که ځوانان دي په بل قهر اخته دي په پاکستان کې نو دا ملک څه شي شو نه خدا ہی ملا نہ وصال صنم نہ ادھر کے رہے اور نہ ادھر کے بلو پرنٹ جوړیږي ستا په صوبه سرحد کې بلو پرنٹ فحش فلمونه په 200 قسمه طریقو باندې زنا هغه ته کیمرې لګېدلې وي او هغه د زنا تصویرونه په صوبه سرحد کې جوړیږي او هانګ کانګ ته خط میں ساتلې ده اوس دا سوچ کوم چې ورکه چاله ورکه چې دې باندې څه ایکشن واغستې شي چاله ورکه د میوزیک سنټر او د وی سی آر او د بلو پرنٹ کیسټو دکانونو اجازت حکومت نه دی ورکړي ها نه دی ورکړي نو چې زه درته وایم وای درمیان قار دریا ہم چو بندم کر دئی باز میں گوئی کے دامن تر مکن ہوشیار باز چې حکومت اجازت ورکړی دی چې ته د جمعې په شپه د فحش فلم کیسټ په کرۍ ورکولی شي چې ټوله شپه ورته دا د کچنۍ زامن ناستي او ګوري یې که نه دي نو زه کوزاغه خط کوم حکومت له ورکم شرمېدلې پوس پرې کړې بې حیا او بې غیرته حکومت نن د ویډیو گیمونو اجازت چا ورکړی دی په دې پاکستان چې هر یو ماشوم دی او د مور خښتک خرڅوي او روپۍ والا را پیدا کوي او ویډیو گیم ګوري نن ستا ملک د کنجرتوب او د ډمتوب اډه چا کړه غار حرا ډیرو اجیانو صاحبانو لیدلې ده پاس پغره کې د غره په سر کې یو غار ده او هغه کې به حضور ناستو په کوم ورځ باندې چې 40 کال عمر د رسول الله صلی الله علیه وسلم پوره شو په دغه ورځ باندې ورته وحی وشو او وحی راوړه جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام علماء لیکي چې دا آیاتونه د قران چې څو وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته غار حرا ته راوړل نو دای په یاد باندې پیغمبر ته ویلې او کنه په کاغذ لیکلی علماء وایي چې دا شپږ آیاتونه په کاغذ لیکلی گویا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جبرئیل راوړ او هغه لیکل کاغذ داسې ورته او خود او بیا ورته جبرئیل وی چې اقرا داول ولا پیغمبر چې ورته څو وخت کې وکتل نو هغه فرمایل چې ما انا بقارئ زدا لستنه شمه زکه چې ز پړاو نه ما بیا ورته جبرئیل وی چې اقرا داول ولا نو حضور ورته بیا فرمایل چې ما انا بقارئ دا زنشم لسته زکه چې ز پړاو نه ائمه محدثین وایي چې جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام رسول الله صلی الله علیه وسلم سینې سره ولګول ځان ته غاړه است نو هغه غاړه وته سره سمره انوار او تجلیات او سمره علوم چیو هغه ټول د پیغمبر په سینه کې ډک کړ چې ډکی کړ اوس دا بیا د مونږ د عقل نه ماورا خبرې زکه چې کله کله په یو نظر باندې دنیا اوڑی راوڑی لکه یو بزرگ وی درفشانی نے تیرے قطرے سے دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا اور آنکھوں کو بینا کر دیا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا
په یو نظر دنیا سنه سه جوړ شي. عزیزانو په خوا به دا اشتباهګانې خلقو ته وی چې یاره په یو نظر څنګه سړی سنه سه جوړ شي که نه، خو په پاکستان کې به ګوره دا خیال نه کوئ چې په یو نظر سړی نه سنه سه جوړ شي، دا زما عقل نه مني، نو دا به په پاکستان کې تصور نه کوئ. ځکه چې په پاکستان کې تاسو ولید چې د ضیاءالحق صاحب په یو نظر هغه خلق نن د ټول پاکستان وزیران دي چې د لاسه به بیرم وانلې او نه به دا وغواړي چې د دې شکل ته مې لګو کته، لیکن د ضیاءالحق صاحب نظر کرم چې په پریوته دی نو د ټول پاکستان وزیران. که تاسو خیال کړئ دلته پخوا یو وزیرو چې نتګړی نه لاندې ایوبیا ورته وایي، ایوبیا هغه د عیاشۍ او د لوفرۍ اډه ده. هغه عیاشۍ او د لوفرۍ په اډه کې یو وزیر په زنا کې نیولی شوی و. اورېدلی مو چرته؟ نه، خبرم نه یی ته. بیا د ټول ملک اخبارات ورپسې لیکلي وو. بیا ما په دې منبر ویلیو چې ضیاءالحق صاحب مکې ته تللی دی، که ده کې ایمان وي نو دا د شریعت چغې چې دی وایي نو تمام پولیس او دا غځای خلق ته گواه دي چې دې سړي دا کار کړی دی. نو په کار دا دی چې د حج نه راشي چې هغه شرعي رجم پې جاری کی او دا خپله وینا رښتیا کی چې واقعي اسلام دی ته وایي. دا ما ویلي. هغه وزیر په دې الزام لرې کو چې تا زنا کړې ده. پرون هغه وزیر بیا په وزارت کې واغستو، بس په صابون یې ووینځلو، پاک صاف شو او بزرگ شو. نو په پاکستان کې خو به دا تصورم نه کوئ چې په یو نظر چانه څنګه دومره لوی سړی جوړ شي. نظر کرم دی چې په چا پریوتو د نیست نه هست شي. دا ستا د ملک وزیرانو ګوره، د یو خو پکې داسې کاشوغه خوله ده چې خبرې کوي دا د پوزې سرې زنې سره لګي. عام ستا د مبارک ملک وزیر کړی دی. خلق پرون یو سړی راغی وی جی پلانی سړی له مې د کار ویلو، پلانی وزیرم ورته ټلیفون کړی خو لکتم ورته وایا. مالور شاه پلانی وزیر ته په ځان سور کا او ته په هغه سورېږه. زه خدای دې کور روان که چې کور دی. تاسو خیال راغی. عرض مې دا و چې که د دنیا نظر کرم د ډیران نه سره روچت کی او د ملک وزیر اعظم جوړ کی نو د جناب محمد رسول اللہ نظر کرم کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. اس خو هم څه نه عقل کې خبر راغلی. ماوید مونږ د وړاندې صف کې اکثر دا ساده غونډې ناستې کنه، بالکل بوډاګان چې سر خوځوي خو په 16-15 بالکل نه پوهېږي. نو عرض دا و چې جبریل څه وخت کې سردار کونین سینې سره ولګولو نو تمام علوم الہیه چې هغه د په سینه کې ډک کړ. بیا ورته وی چې اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مو فرمایل چې اقرا بسم ربک الذی خلق. دا رنبنی آیاتونه د قران دي چې په غار حرا کې په 40 کال د نبوت باندې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم نازلې دل شروع. عزیزانو بیا د جبريل سینه لګول دې پورې یو عجیب درته وایم. رسول الله صلی الله علیه وسلم سردار کونین سره روان دي، 80 صحابه دي ور سره، او بنشتا چې او بنشتا نو حضرت علی ته وایي چې او بنشتا چرته او پیدا کول. هغه صاحب د دې غره شاته یو چینه ده، اوس درته او براوړم. د غره شاته چې حضرت علی لاړو، الته یو حبشي ولاړو مشک ډکول.
چې مشکې ډکولو نو حضرت علی ورته وایي چې پس بدو گفتند میں خانن ترا هغه حبشي ته وایي چې تا غواړي هغه ورته ویل څوک نو دی بیا ورته وایي چې پس بدو گفتند میں خانن ترا ای طرف فخر البشر خیر الورا اغا فخر البشر او د ټول کائنات سردار چې دی هغه دی غواړي او دا مشک لک پکار دی او بال توړم نو حبشي ورته وایي چې من نه دانم کیستو زه نه پیژنم فخر البشر څوک دی خیر الورا څوک دی زه نه پیژنم حضرت علی ورته بیا وایي چې ته نه پیژنې وینا ورته وایي سیدو سرور محمد نور جان سیدو سرور محمد نور جان بہترو مہتر شفیع مجرمان اغا ہستی دی غواړي حبشي زه مشکم نظر کوم او زمم نه بس حضرت رضی دی گریوان نونی ویل دا مشکم توړي او زیبم سره د مشک حبشي راوستو د حضور مجلس ته چرای وستو چې دا ولی ویجی ما د تاوي چې تلګ رازا غواړي دي د نه راتلو بیا می ورته دام وی چې سیدو سرور محمد نور جان بہترو مہتر شفیع مجرمان بیام نه راتلو په زور مې راوست حضور صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل هغه بشی ته اجازه ته دا وبلګي مونږ ولګ ول جو لګوي دمشق په خله داسې ګوتې کې خوې هغه وبد دي ګوتو په دې ګورتونو کې را به دې ټول صحابه اومس کله او د سنم په وکړه خو چې مشک داسې کو نه مشک مغه سره ډاکو حبشي چې وکړه حیران شو چې دا دومره دنیا په او د سمو کو ویمس کله او مشک مغه سره ډاک دا دې حضرت علی چې څه دا رښتیا وي نو حضور ته فرمایل چې زه مسلمانې ګم حضور فرمایل چې ډېر خدا وای چې لا اله الا الله محمد رسول چې مسلمان شو نو حبش چې ده په دنیا کې د دینه تور خلق نور نشتا ډېر تور دي چې مسلمان شنو حضور علیه السلام ورته فرمایل چې ده خراش چراغ نو هغه بشي سینې ته غاړې است او د خپل عبا مبارکه چې ودای پیدا سي ورواچول ډېر ساتي سینې سره لګولیو او چې عبای ته لری کړه هغه حبشي فطری پیدا تور ا د سور لسم سپوږمۍ په شان چمکېده د هندستان یو بزرگ دی هغه ولی باندې چمکېده ولی هغه یو دوه شعر ورپسې بیا ویلي دي چې بے رنگیانو بے ढंगियानु बे रंगियानु बे ढंगियानु हिक नाल नजर दे रंग जाना जड़ रात सोना लंग जाना पा सीना और नजर बवली सड़े द स्पोगमय पशान ने चमकियावीगी कम हस्ती च दासी वी چې په کومه لاره تیر شي هغه لارې نه درې ورځې خوشبويي دي عزیزانو مولا علی قاری لیکلی دي چې د حضور علیه السلام په کوټه کې به
یو ډولګی پرته وه، کله د وړو بولو ضرورت به چې شنو هغه ډولګی کې به یو وینځه وه، سهار کې چېرته تږې شوې ده نو چې تلې دا ډولګی کې اوبه پرتې دي نو هغه اسکلي دي، چې اسکلي دي حضور ورته وفرمایل وینځې ته چې ډولګی کې څه اوبه دي هغه بار توی کا. وی صاحب هغه خو ما وسکلې زه تږې ومه. حضور ورته وی چې د خدای بندې پوښتنه نه کوي او غلط کار دی وکړو. دا دې څه وکړه؟ علما لیکي ملا قاری چې د هغه وینځې د اوو پشتو نه به بیا د خولې نه د مشک او د عنبرو خوشبویي راتله. عزیزانو کوم بدن چې داسې وي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په 53 کاله عمر کې چېرې په بدن مچ نه و ناست، د ده په بدن به مچ نه کېناستو، ځکه چې مچ کینی څه وخت کې نو متیازې کوي. کوم ځای چې کینی هلته وګوره تور داغ به جوړ شي. نو د پیغمبر بدن ته مچ نه پرېښو قدرت، مچ پې نه و ناست. عرض مې دا و چې دا نظر دی، کوم نظر چې قدرت جوړ کی هغه نظر د نیست نه سړی هست کی، د نیست نه هست پلیت او مردار وي، خو چې هغه نظر پې پریوزي هغه نظر بیا د سړي نه ولی او بزرگ د زمانې جوړي. خو دې د پاره اهل نظر خلق پکار، اهل نظر. دا اوس کم پیرانو میرانو پسې چې تاسو ګرځئ که نه، دا د جیبونو ګڼکپان دي، دا اهل نظر نه دي. کم پیر چې شکرانه واغسته او دوا یې درته وکړه نو خدای دې کور دا پلارم وران که دا دوا به پتا لګي څنګه؟ تاسو پوهېږئ په خبره؟ دعا هغه لګي چې بې لالچه درته څوک وکړي، بې تمې درته څوک وکړي. کومه دوا چې په پیسو وشوه هغه دوا نه لګي. نن اهل نظر نشته. اهل نظر پیدا کړئ، بیا تماشا کوا چې ستا د ژوند نظام څه دی او ستا ژوند کې کوم قسم انقلاب راځي. زما عزیزانو، اهل نظر بزرگان او اولیاء الله چې دي که درته وکته ته به وګورئ چې ستا په ژوند کې کوم انقلاب راځي، بلکل به دې لیونی کی. اوس مونږه خو چې چا ته وګورو که هغه ښه خراب شي، که څه لږ ډېر ښه عموم چې مونږ ته وګوري د اسلام نه یې مړه تور شي.